چې کافرو ته کله وویلی شي چې دا قرآن کریم، نو دوی وایي چې دا خو پخوانۍ قصې دي، دا پخوانۍ خبرې دي. د نبي علیه السلام په زمانه کې هلته په مدینه کې یو څو خلکو یو وړه غوندې حکومتګۍ دوی جوړ کړی و او هغه خلک ساده و، نو هغه زمانې سره دا قرآن کریم لګي. اوس زمانه کې خو ملل متحد راوتلی دی، اوس نړیوال قوانین دي، امنیت شورا دی، ملل متحد دی، هغوی قوانین پاس کړي دي. نو هغه قوانینو په رڼا کې باید سړی ژوند وکړي. اوس خو ترقي یافته پرمختللی نړۍ دی، هغه نړۍ نه دی چې کوم په 14,500 کاله مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم دنیا وه چې محدود خلکو، نو هغه خلک په بل طریقه نه اصلاح کېده، په دې طریقه اصلاح کېده چې په هغوی باندې چې چا زنا وکړه په هغه د رجم شي، چا غلا وکړه لاس دې ترې نه کټ شي، او چا مسلمان قتل که قصاص دی شي، چا شراب وڅښه په درود یې ووهلی شي. دې زمانه کې اوس ته رالګېږي هغه 1400 کاله مخکې اساطیر الاولین، دا خو دغه پخوانۍ خبره ده. اوس نوې دنیا دی، نوې حالات دي، ځان هوښیارول پکار دي، زمانې سره سړی ځان برابر کړي. دا قرآن کریم د دې زمانې دپاره نه دی. دلته د امنیت شورا قوانین شته که نه؟ دلته نړیوالو ملل متحد قوانین جوړ کړي که نه؟ دلته نورو خلکو قوانین جوړ کړي دي، په هغه قوانینو سړی وچلیږي. پرمختللی نړۍ سره ځان برابرول غواړي. دا ناټو، دا امریکا، دا اسرائیل، دا یورپ یونین، دا د الله او د رسول دشمنان، دوی چې د قرآن په خلاف کې کم تبلیغات شروع کړي دي. نو همدا چې د قرآن چې دی دا قانون نه دی، خو په قرآن په فیصله نه کوي، دا وحشیانه قانون دی. نعوذ بالله. سهرایی محکمې ورته وایي، دا آزادي رادیو، دا آشنا رادیو، دا BBC رادیو، دا د الله او رسول دشمنان، دا د کفار غلامان، دا رزیلان، دا خبیثان، دا خنزیران. قرآن دوی ته وحشت ښکاري، دا خپله وحشیان دي. د ښځو جامې ویستلې دي، خپله ځان ورته وحشي نه ښکاري. مسلمان ورته وحشي ښکاري، او د مسلمان دین ورته وحشي ښکاري، آسماني قانون ورته وحشت ښکاري. دا خپله وحشیان دي. بال په هغه زمانه کې دا ویلیو، دا اروپایان نه دي، لیوان دي، لیوان. شرع یورپ بې نزاع قیل و قال. اروپایانو دا شریعت او دا قانون داسې دی چې بې نزاع و قیل و قال، بغیر د جنگ و جګړې نه. وایي دا پسه چې دی دا لیوانو ته حلالوي. شرع یورپ بې نزاع قیل و قال، بره را کردست بر گرگاه حلال. په بل ځای کې اقبال فرمایي، گرگها اندر پوستین بره، هر زمان اندر کمین بره. وایي دا لیوان دی، لیوان. خود د وضو او دارنګې د میږو د پسونو دا سرمنه یې اغوستی دی، هر زمانه کې هر وخت کې اندر کمین بره، د پسونو په کمین کې ناست چې دا پسونه وخوري. په ځان باندې دې خلکو د پسونو سرمنه اچولی دی، نور دننه لیوان دي. او موږ ته دوی بشریت ښایي، موږ ته دوی انسانیت ښایي، موږ ته دوی اخلاق او تهذیب ښایي. دا د اخلاق او د تهذیب نه لرې خلک